بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو د دریځ خپرونې لیدونکي یاست. زه فضل کریم مخلص یم. غواړو چې د نن ورځې په دریځ کې د ثالث الحرمین یا مسجد الاقصی په تړاو خپرونه ولرو. په دې خپرونه کې به د فلسطین پر موقعیت، تاریخ، همدارنګه د یهودانو پر پټو طرحو او آیا یهودان د مسلمانانو سرسخت او کینه‌توزه دښمنان دي او ولې فلسطین مسلمانانو ته دومره مهم دی خبرې وکړو. هیله لرم چې تر پایه ملتیا وکړئ. لومړی به راشو د فلسطین پر موقعیت او تاریخ خبرې وکړو. فلسطین د نړۍ یوه ستراتیژیکه او جیوپولیټیکه سیمه ده چې د تاریخ په اوږدو کې د نړۍ ټولو قدرتونو د دې ځای د نیولو هڅه کړې ده او هر ځواک پر دې سیمه قبضه ولګوي هغه به د نړۍ محوریت ترلاسه کړي او د منځني ختیځ د تیلو او نفتو څخه به برخمن شي. فلسطین د قدس یا بیت المقدس په مرکزیت درې ادیانو اسلام، یهودیت او عیسویت ته خورا ارزښت لري. یهودان فلسطین یا بیت المقدس د یهودیت دین مرکز بولي او عیسویان بیا په دې باور دي چې په دې ځای کې د بیبي مریم عبادت ځای او د دوی په باور د عیسی علیه السلام د دفن ځای دی او مسلمانانو ته بیا په دې خاطر ارزښت لري چې مسجد الاقصی د مسلمانانو لومړنۍ قبله او د ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اسرا او معراج ځای دی. د بیت المقدس مذهبي ارزښت د ادیانو تر مابین د یو تقابل ارزښت ده، هغه چې په دې کې مسیحیت، یهودیت او اسلام دواړه شامل دي. مذاهبو کې او یا هم د دغو ادیانو کې که په یهودیت په چوکاټ کې خبره وکړو دا د یهودانو لپاره یو ځانګړی ارزښت لري ځکه چې د سلیمان علیه السلام د پاچاهي مرکز و. د سلیمان علیه السلام هغه مقدس دیوال هغه په دغه ځای کې موجود ده او بالاخره د د استوګنې او د د پایتخت په نامه باندې یادېده. د عیسویانو لپاره د عیسی علیه السلام د زیږون ځای ده، د هغه هلته یو مقدسه مقبره موجوده ده، هلته د رستاخیز په نامه باندې یوه کلیسا موجوده ده. دا د عیسویانو لپاره ارزښت ده. د مسلمانانو لپاره یې ارزښت ځکه ده چې لومړنۍ قبله ده. هلته دریم هغه مسجد چې د مقدسو مساجدو په چوکاټ کې راځي چې مسجد اقصی د هغه په هغه ځای کې حضور لري، هغه وجود لري. فلسطین د هجرت په 15 کال د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دور کې د حضرت ابو عبیده ابن الجراح لخوا فتح شو. متاسفانه بیت المقدس په 1909 میلادي کال کې صلیبي مسیحیانو د شام د نور برخو په څیر بیت المقدس هم اشغال کړ او دلته په بیت المقدس کې 80,000 زیات مسلمانان په شهادت ورسول. دغه مظلوم او ځورېدلی بیت المقدس په 1180 میلادي کال کې د حتین په جنګ کې د سلطان صلاح الدین لخوا بیرته آزاد شو. کله چې په بیت المقدس کې مسلمانانو صلیبیانو ته ماته ورکړه او د هغوی لاسونه یې ورشن کړل، صلیبیانو خپل ځای یهودانو ته پرېښوده. یهودیان بیا د دې دعوه کوي چې د فلسطین په برخه کې دوی تاریخي حق لري. دوی وایي چې د فلسطین په هیواد کې زموږ نیکونه او پلرونه اوسېدل او موږ د دې هیواد اصلي وارثان یو. اما تاریخي واقعیتونه بیا د دغه صهیونیستي محققینو او رهبرانو دغه ادعاوې بې ځایه ګڼي. تاریخي واقعیتونه د دې ښودنه کوي چې د فلسطین لومړني او اصلي اوسیدونکي د اوسني اعرابو اسلاف او پلرونه ول. فلسطین ولې مسلمانانو ته دومره مهم دی؟ اول دا چې فلسطین د ډیرو پیغمبرانو کور دی. فلسطین د ابراهیم علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام، داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، زکریا علیه السلام، یحیی علیه السلام او عیسی علیه السلام کور دی. دوی ټولو سره له نورو ډیرو پیغمبرانو دلته په فلسطین کې اوسېدل. داسې ویل کېږي چې د ابراهیم علیه السلام او اسحاق علیه السلام دی هم د فلسطین په حبرون هدیره کې دفن شوي دي. بل د فلسطین اهمیت دا دی چې الله جل جلاله دغه ځمکه مقدسه ځمکه نومولې ده. الله جل جلاله د فلسطین د بیت المقدس قداست او پاکوالي ته په اشارې دغه ځمکه مقدسه ځمکه نومولې ده. خدای جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. موسی علیه السلام خپل قوم ته وایي چې تاسو داخل شئ هغې ځمکې ته، هغه مقدسې ځمکې ته چې الله جل جلاله تاسو لپاره ځانګړې کړې او ستاسو لپاره یې لیکلې. او دریم دا چې فلسطین
قداست په دې کې دی مسلمانانو ته مهم دی چې الله جل جلاله دغه ځمکه یا دغه ځای مبارک ځمکه ګرځولې ده. د بیت المقدس شاوخوا سیمې سیندونه د حاصلخیزو ځمکو په درلودلو او د بیت المقدس په خاطر الله جل جلاله مبارک ځمکه ګرځولې ده. قرآن کریم کې خدای جل جلاله فرمایي ونجیناه ولوطا الى الارض التي بارکنا فيها للعالمین. موږ خلاصون ورک هغه ته یعنی ابراهیم علیه السلام او لوط علیه السلام ته هغې ځمکې ته چې هلته هغه کې موږ برکت اچولی د عالمیانو لپاره. الله جل جلاله دغه ځمکه د خپلو خاصو بندگانو او ډیرو پیغمبرانو لپاره ځانګړې ګرځولې وه. بل دا چې بیت المقدس د اسلام مبارک دین دریم مقدس ځای دی. فلسطین د بیت المقدس یا مسجد الاقصی کور دی چې هلته د مسلمانانو لومړنۍ قبله وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو سفر مه کوئ مګر درې مسجدونو ته، مسجد الحرام، زما جومات یعنې مدینې منورې ته او مسجد الاقصی ته تاسو سفرونه وکئ. همدارنګه بل ارزښت مسلمانانو ته دا دی چې بیت المقدس د ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اسرا او معراج ځای دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یوه شپه کې له مسجد الحرام نه مسجد الاقصی ته او له دې ځینه اسمانونو ته په سفر لاړه. خدای جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. یعنی پاکي د هغه رب لره چې ولیږه خپل بنده په یوه شپه کې له مسجد الحرام نه مسجد الاقصی ته. بل ارزښت د بیت المقدس یا فلسطین دا دی چې فلسطین د شام یوه برخه ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شام تحسین کړی دی. هغه ویلي خوښي دې وي پر شام، خوښي دې وي پر شام او خوښي دې وي پر شام. صحابه کرامو وفرمیل چې یا رسول الله ولې څنګه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې د شام پر ځمکه ملایکو خپلې وزرې غوړولي. کله چې د فلسطین نوم یادیږي د فلسطین د نامه سره یا د فلسطین د نامه نه سم د لاسه تر ډیر اهمیت او یا د زیات ارزښت سره موږ تاسو ته بیت المقدس را په یاد کیږي، مسجد الاقصی را په یاد کیږي، اسراء را په یاد کیږي، د معراج مسله را په یاد کیږي، د دې تقدس او د ارض الانبیاء یا د انبیاء ځمکه را په یاد کیږي. دلته د ټولو سماوي ادیانو لپاره هغه اهمیت را په یاد کیږي چې د یهودانو لپاره، د عیسویانو لپاره او د مسلمانانو لپاره. بلکې زه دې ته یو بل عنوان ورکوم چې دا د الله تبارک وتعالی د طرف نه غوره کړی شوې مقدس او پاکه او مبارکه ځمکه ده. دا یهودیت که څوک په حضرت موسی علیه السلام ایمان درلود هغوی مسلمانان دي. د حضرت عیسی علیه السلام په وخت کې چا په حضرت عیسی علیه السلام ایمان درلود هغوی مسلمانان دي. او په همدې ډول باندې چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې څوک ایمان لري دي مسلمانان دي. خدای جل جلاله اسلام دین د اول نه تر ننه پورې او د دین وروسته د قیامت ورځې که څوک د دین پرته بل دین غوره کوي هغه علی غیر سبیل دی. رسول صم د دې امت د یووالي دپاره د اسلامي امت د ټولو یووالي دپاره اقصی هم خپله کړه چې نور د دوو دینونو ځای نشته په دې ځمکه کې. دا امکان نشته یو رب عبادت کیږي، هغه رب هم په کعبه کې حاکمي، هم په مدینه کې حاکمي، هم په بیت المقدس کې. فلسطین کشور است که در اونجا بیت المقدس وجود دارد. بیت المقدس نخستین قبله مسلمان ها و سومین حرمین مسلمان هاست و از او در قرآن کریم تذکر رفته سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. پس از این نگاه جایگاه خاصی را در نزد مسلمان ها دارد، به جایگاهی که قبله مسلمان ها بوده و سومین حرم است که اسلام به خاطر سفر کردن به او اجازه داده است و نماز خواندن در اونجا به 500 نماز برابر است
روی همین دلایل است که جایگاه خاص خود در قلب مسلمان ها دارد. بل ارزښت دا دی چې مسلمانان د یو جسم په څیر دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلمانان د یو جسم په څیر دي. کله چې په جسم کې یو غړی د بدن درد وکړي نو ټول بدن ورسره د درد احساس کوي. نن که په فلسطین کې زموږ ورونه او خویندې هلته د درد احساس کوي او ښه وضعیت نه لري نو ټول مسلمه امت باید ورسره د درد احساس وکړي او تر خپلې وسې او توانه پورې باید هغوی سره مرستې وکړي. په فلسطین کې چې هره مسئله پیښیږي هغه په اسلام پورې تړلې وي او د مسلمانانو په شعائرو پورې تړلې وي. زما په نظر باندې چې څوک د دې نه انکار کوي او وایي چې فلسطین د فلسطینیانو قضیه ده یا فلسطین د عربانو قضیه ده یا خدا دی چې دا سړی غواړي په لوی لاس باندې ښکاره لمر پټ کړي او یا غواړي چې په خپل نادانۍ باندې نور خلک دې ته راولي چې د نادانه دلایل او شبهات ومني. بلکې حقیقت دا دی چې دا د ټولو مسلمانانو لپاره مقدسه ځمکه ده او هر هغه څوک چې د فلسطین په یوه لویشت باندې تیری کوي که هغه یهود وي که نصارا وي او که بل هر څوک وي دا متجاوز او تیری کوونکی دی او مسلمانانو باندې په ټولو مسلمانانو دا الزامي ده واجبه ده او حتمي ده چې د دغې تیري مخه باید ونیسي. اوس راځو دې ته چې د تاریخ په اوږدو کې مسلمانان څنګه بیت المقدس ته ننوتي او غیر مسلمانان بیا څنګه بیت المقدس ته دننه شوي. که موږ تاسو وګوري د تاریخ په اوږدو کې تل غیر مسلمانان له وینو تویونو سره بیت المقدس ته دننه شوي دي. که موږ تاریخ مطالعه کړو وینو چې غیر مسلمانان لکه آشوریان، بابلیان، یونانیان او فارسیان دی مخکې له میلاده او وروسته له اسلامه رومیان او صلیبیان او په اوسني عصر کې یهودان دوی ټولو له ټولوژنې سره له وژنې سره له وینو تویونو سره دوی بیت المقدس ته دننه شوي دي. خو برعکس مسلمانان چې کله دوی بیت المقدس ته دننه شوي دي بغیر له وینو تویونو دوی دننه شوي دي. مثلا کله چې په لومړي ځل بیت المقدس فتح شو د حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه په وخت کې په ډیر سوله ییزه توګه دغه ښار فتح شو. همدارنګه دویم ځل چې کله د سلطان صلاح الدین ایوبي لخوا فتح شو هلته هم وینه تویه نه شوه د چا. په تاریخ کې په واضح ډول باندې دا لیدل کیږي چې که د یهودو مسأله وه که د نصاراو مسأله وه او که د مسلمانانو مسأله منځته شوې ده. تاسې وګورئ چې د خدمت په اساس باندې د حقانیت په اساس باندې د بشري اخلاقو ژوندانه او د سولې په ارتباط باندې چا ډېر په دې سیمه کې کار کړی او څوک دې ته په سوله ییز ډول ننوتي دي. چا دلته کلیساوې نه دي ړنګې کړي، چا دلته دیر او د یهودو د عبادت ځایونه نه دي ړنګ کړي. دا مسلمانانو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کله چې د شام ځمکې ته ننوځي صحابه کرام ورته وایي چې په دې کلیسا کې به مونځ وکړو. دا یې ورته وایي چې نه موږ د دې نه مونځ بیرون کوو چې دوی داسې ونه وایي چې دوی په زور راغلل او زموږ په کلیساو کې مونځونه وکړل. بیت المقدس برای نخستین بار در تاریخ اسلام در خلافت عمر رضی الله عنه فتح شد. عمر رضی الله عنه لشکری را فرستاد و فلسطین فتح شد بدون نبرد، بدون جنگ، بدون خونریزی. مردم فلسطین دین اسلام قبول کردند و به دین اسلام مشرف شدند. و زمانی که عمر رضی الله عنه من حیث خلیفه مسلمان ها داخل فلسطین شد مردم فلسطین هم از مسلمان ها مسیحی ها در استقبال عمر رضی الله عنه برآمده بودند. کلیساها صومعه‌های معروفی از یهودیت و نصرانیت در اونجا بود، بالخصوص کلیسای مریم و مسلمان ها او را محفوظ نگه داشتند. پیروان یهودیت نصرانیت در اونجا و عبادت های خود در آزادی های دینی خود مصروف بودند. و بار دوم در زمان صلاح الدین ایوبی فلسطین فتح شد. در وقت هم بدون کدام خونریزی، بدون کدام چیزی که از جنگ صلیبی ها صلاح الدین ایوبی توانست که فلسطین فتح بکند و همه ادیان در اونجا بودند و ادیان در اونجا زندگی میکردند. یهودیت، نصرانیت، مسیحیت با شمول مسلمان ها هر کس در عبادتگاه های خود مصروف بودند و دین خود مطابق هم فرمول و قواعد خود پیش می بردند. اما متاسفانه جنگ های صلیبی که در فلسطین رخ داد، فلسطین آنها اشغال کردند، بسطها بازارها مسلمان ها آنها قطع عام کردند، مساجد ویران کردند
و دیار و کاشانه های مسلمان ها را هم ویران کردند. و می اساس نشان میده تاریخ که مسلمان ها چگونه آنها را فتح کردند، برای ادیان غیر اسلامی چه قسم برخورد مسالمت آمیز انسانی کردند. و پس از او جنگ های صلیبی رو میبینیم که با همه خون و خونریزی داخل فلسطین شدند. و بعد از اون ما می‌بینیم که یهودها از کناره های دنیا جمع شدند و مسلمان ها را از خانه هایشان مجبور کردند که هجرت بکنند و شهرک های بزرگ را در کشور، در مناطق اسلامی و در جای سکانی که مسلمان ها در اونجا بود و سکان اصلی منطقه را غصب کردند و آنها را مجبور کردند که خانه هایشان را ترک بکنند. اوس راځو دې ته چې آیا یهودان د مسلمانانو سرسخته کینه‌ای او نجات پرسته دښمنان دي؟ کله چې بیبي آمینې خپل زوی بیبي حلیمې سعدې ته ورکړه، هغې ته یې سپارښتنه وکړه چې له زوی څخه به یې سمه څارنه او پالنه کوي، او له هغه واقعې څخه خبر کړه چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زوکړې په وخت کې هغه پېښ شوي وو. یوه ورځ څو یهودان د بیبي حلیمې سعدې له څنګه تېرېدل. بیبي حلیمې سعدي ورته وویلې چې آیا دغه ماشوم په تړاو څه ویلی شئ؟ ما د ده د زوکړې په وخت کې دغسې واقعې لیدلي، هغه څه چې بیبي فاطمې بیبي آمینې حلیمې سعدي ته کړې وه. دغه یهودان یو بل سره ویلې چې باید دغه ماشوم موږ ووژنو. بیا یې له بیبي حلیمې سعدي نه پوښتنه وکړه چې آیا دغه ماشوم یتیم دی؟ بیبي حلیمې سعدي ورته ویلې نه، دی یې پلار دی او زه یې مور یمه. نو یهودانو بیبي حلیمې سعدي ته ویلې که چیرې دغه ماشوم یتیم وای موږ به حتما وژلی وای. بیبي حلیمې سعدي ډېره وډاره شوه، ویلې چې ډېر لږ پاتې و چې ما دغه خپل امانت له لاسه ورکړی وای. نو یهودان تل او هر ځای او هر وخت یو شوم شعار او هدف لري چې هغه دا دی چې هغوی به په ټول عمر ژوند کې له اسلام او مسلمانانو سره دښمني او جنګ کوي. او خدای جل جلاله د یهودانو په تړاو فرمایلي چې یهودان د مسلمانانو سرسخته دښمنان دي. خدای جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. تاسو به سختترین دښمنان کسان پیدا کړئ د مسلمانانو لپاره چې مسلمانانو سره دښمني کوي، هغه به یهودان او مشرکین دي. د یهودو په ارتباط چې کله خبر کیږي، یهود د مسلمانانو په مقابل کې الله تبارک وتعالی تشریح کړي دي چې تر ټولو شدید دشمنان د اسلام لپاره لومړی یهود دي او دوهم هغه څوک چې شرک کوي. دا مسئله عقیدوي مسئله ده. دا مسئله د خدای پاک په عبادت کې او د بندگانو په عبودیت کې د افتراق مسئله ده. په دې کې موږ هیڅ وخت نه سره یو ځای کیږو. که ډیر کوشش وکړو د ابراهیمي دین په نامه باندې خیالي ځینې مذهبي ډرامې جوړې کړو، دا هغه څه ته نه منتهي کیږي چې په واقعي ډول باندې مذهب یا دین شي. زما په نظر باندې هر هغه څوک چې خدای ورته دشمن ویلی وي، که بشر خپله ټوله شتمني، ټول عزت، ټول خپل وقار واخلي د هغې پښو لاندې وغورځوي، بیا به هم د هغه نه راضي نشي. نو چاته چې الله دښمن ویلی، موږ باید هغې ته د دښمن په سترګه وګورو او هیڅکله د هغوی نه د دوستۍ او د ښېګڼې توقع ونه لرو. زما په نظر باندې د یهودانو ښه څیره موږ تاسې په غزه کې ولیدله، موږ تاسې په نور فلسطین کې ولیدله، موږ تاسې همدا نن په سوریه کې ګورو. د مسلمانانو نورو خاورې ته تیری کوي. د دوی ښه څیره دغه ده. در رابطه با دشمنی یهود قرآن کریم با آیت صریح بیان میکند که لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود. سختترین دشمن مسلمان ها را کسی را میابین که یهود است. این گفته قرآن کریم است و ما من حیث یک مسلمان به باور داریم، عقیده داریم. اما کسایی که قرآن را نمیشناسند، به قرآن اتکا ندارند، باور ندارند، یا عقیده سست دارند، یا سکولر هستند یا کافر هستند، پس یک دفعه تاریخ ورق بزنند که یهود با مسلمان ها چی کردن، که در هیچ گوشه تاریخ چنین چیز تعامل برخورد با مردم صورت نگرفته که یهود با مسلمان ها را انجام دادن. در هیچ گوشه دنیا، در هیچ جنگ غازی نکرده که مردم ساکن قریه و منطقه را از خانه هاشان مجبور به هجرت بکنند. حتی در جنگ های هولوکوست و این چیزا همین صورت نگرفتن. اما اسرائیل متاسفانه که عبارت از یهود هستند، بنی صهیون هستند، اینها آنقدر سخت دل و سنگ دل هستند، دشمنی بسیار قوی به مسلمان ها داره که طفلان میکشند، زنان میکشند،
و مردمان ملکی را میکشن. هیچ کسی در نزد یهود در فلسطین با کسی که جنگ میکند من حیث مردم بیغرض ملکی و بیگناه شمرده نمیشه. چیزی که هست به نزد یهود آنها دشمن شمرده میشه و آنها را به قتل میرسانند. در این جنگ فعلی غزه که عبارت از 1 سال است که بیشتر از 44,000 مسلمان کشته شده است، این سیوم سش دو سلسش زن و طفل است. این به شهادت خبرنگارای جهان است، نه به گفته و ادعای مسلمان ها. د صهیونستانو د شتون طرحه ټول مسلمه امت ردوي، هغوی سره سوله او یا هغوی ته حتی د یو لویشت ځمکه ورکول هغه محکوموي. ځینې کسان تل دا وایي چې نور جنگ بس دی، ولې فلسطینیان سوله نه کوي، دوی ولې اسرائیل په رسمیت نه پیژني او د هغوی ترڅنګ ژوند نه کوي. د دغو کسانو دغه پوښتنو ته ځوابونه دا دي: مخکې هر څه دوی که د فلسطین هغه مساحت ته متوجه شي، فلسطین په ټوله کې 27,000 کیلومتره مربع مساحت لري. یعنی دغه جنګونه، دغه وینې تویونې او د بمونو استعمال، هر قسم وسلې هلته کارول کیږي، د ښځو او ماشومانو وینې تویول کیږي هلته، او له اسرائیلي یرغلګرو څخه د شرق او غرب ټولو قدرتونو بېقید و چین چرا ملاتړ یوازې د همدغه 27,000 کیلومتره مربع خاورې لپاره ده. ځواب دا ده چې نه، بلکې دلیل دا دی، اول دلیل دا چې فلسطین وړوکی اسرائیل دی او اسرائیلي یرغلګر د دې هڅه کوي، د دې پلان لري چې دوی لوی اسرائیلي دولت جوړ کړي چې له نیل څخه تر فراته او له اروس څخه تر نخیله پورې وي. د اسرائیلي یرغلګرو دغه د لوی اسرائیلي دولت د جوړولو دغه شعارونه دوی کومه پټه موضوع نه ده بللې چې دوی یې پټ کړي او یا ترې انکار وکړي، بلکې دوی پر خپل بیرغ په درسي نصاب او همدارنګه په خپلو سرودینو کې ځای په ځای کړي او تل یې تکراروي. دویم دلیل دا دی چې یو فلسطیني وګړي چې په عربستان کې اوسېده، هغه غوښته چې فلسطین ته لاړ شي. په فلسطین کې اسرائیلي عسکرو ترې پلټنه وکړه، د هغه له بیک څخه یې څو خرماوې پیدا کړې. فلسطیني ته وایي چې دغه خرماوې د کوم ځای دي؟ دغه فلسطینی بیا ورته وایي چې دغه خرماوې د عربستان دي. اسرائیلي عسکر ورته وایي چې دغه خرماوې د عربستان د کوم ښار دي؟ همدغه فلسطیني وګړي بیا ورته وایي چې دا د مدینې منورې خرماوې دي، تاسو یې نوشیجان کوئ. اسرائیلي عسکر ورته وایي نه، دغه خرماوې به موږ هلته په مدینې منورې خیبر کې خورو. یعنې د دغو یهودو دغه مردار سترګې مدینې منورې ته هم متوجه دي چې د هغوی د لوی اسرائیلي دولت د جوړولو په هڅه کې دي. بل دلیل دا دی چې په 1960 میلادي کال کې کله چې یو خبریال له یو اسرائیلي عسکر څخه د جولان په غونډیو کې پوښتنه کوي چې تر کومه ځایه به تاسو نور پرمختګ کوئ، اسرائیلي عسکر په ډیر غرور سره خپله پښه په ځمکه وهي او وایي چې هر چېرته موږ خپله پښه کیدو هماغه ځای زموږ ملک دی. او یعنې په تورات کې موږ ته راغلي چې کله هر چېرته تاسو خپله پښه کیږدئ نو هغه ځای ستاسو ملکیت او ستاسو مال کیږي. په 1960 میلادي کال کې یو خبریال د اسرائیلي یرغلګرو لومړي وزیر ګولډ مایر څخه پوښتنه کوي چې تاسو بیت المقدس ونیو، تاسو غربي تړانګه ونیوله، تاسو غزه ونیوله، تاسو جنوبي لبنان ونیو او د صحرا سینه هم ونیوله، نور تر کومه ځای غواړئ پرمختګ وکړئ؟ دغه ګولډ مایر ورته وایي چې کله موږ خپلو اصلي سرحدونو ته ورسېدو بیا تاسو ته خبر درکوو. یعنې اسرائیل د جهنم په شان دی. د جهنم په تړاو خدای جل جلاله فرمایي یوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. په هغه ورځ وایي موږ له جهنم څخه پوښتنه کوو چې آیا ډک شوی؟ جهنم وایي چې آیا نور هم شته دي؟ یعنې اسرائیل توسعه غوښتونکی پلان لري چې غواړي خپل سرحدات نور هم وغځوي. دوی له نیل څخه تر فرات او له فرات څخه تر او له اروس څخه تر نخیله پورې د لوی اسرائیلي دولت د جوړولو پلان لري. دوی غواړي چې دغه ټولې سیمې د تلمودي تعلیم تر واک لاندې راشي. په اصل کې پر همدې خاطر فلسطینیان یوازې له خپل ځان څخه دفاع نه کوي، دوی په اصل کې د ټول امت څخه دفاع کوي. دوی د مصر، لبنان، سوریې، اردن او نور عربي هیوادونو اشغال څخه مخنیوی کوي.
شعار اسرائیل اکتفا با فلسطین نیست. اسرائیل هدف شعارش است که باید اسرائیل کبرا را بسازد. اسرائیل کبرا از رود اردن گرفته، از اردن تا به مدینه منوره تا خیبر آنها میخواهد که تا موصل و خیبر و بین قریظه تا آنها باید اینها گسترش پیدا بکند. دعوا دارند که اینها جاهای اصلی و اساسی باشندگان یهود هست. بنان اسرائیل در تخطیط آیندهش نمیسته که اسرائیل کبرا را بسازد و جاهایی که آنها به گفته خودشان مجبور شدند که آنها را ترک بکنند در فتوحات اسلامی در زمان نبوت و خلافت راشده و همچنان پس از او به زمان خلافت‌های اموی و عباسی، آنها میخواهند که جاهای خود پس دوباره بگیرند و اسرائیل کبرا را بسازند در قلب امت اسلامی من حیث یک غده سرطانی رشد بکنند. د اقصا ځپل، د اقصا لمنځه وړل د اسلامي امت لمنځه وړل دي. دوی په دې فکر کې دي چې کېدای شي موږ له دغې بعد نه که په دې ساحې باندې فشار راوړو نو اسلامي امت باندې فشار راوړی دی او تقریبا همداسې یې کړي دي. 3.5 میلیونه عرب ساه نشي ویستلی. ښکته شته ټول امت په چغو کې دي، ټول په ژړا کې دي، ټول خپلې خوارې کوي، تلاش کوي، خو حکام داسې کمزوري او کم همت او ذلیله حکام دي چې هغوی نشي کولی. یعنې د کفارو یا د یهودو نصاراو فشار هم چې په اقصا باندې دی، هغوی په دې نیت دی چې د اقصا فتح تنه دا دروغ وي. زه بیا وایم په صراحت وایم دا خلک د ثبت کړي چې د اسرائیلو یا د یهودو تنه د غزې نیول یا تنه د فلسطین نیول نه دي. دوی د ټول اسلامي، دوی په مدینې دعوا لري، د مکې معظمې په خاوره دعوا لري، دوی ټول اسلامي امت ته تهدید دي. دا زموږ د نن ورځې د دریځ خپرونه په راتلونکي دریځ خپرونه کې به پر دې بحث وکړو چې په یو منځني ختیځ کې څنګه یو یهودي دولت رامنځته شو او امریکا د فلسطین په قضیه کې څومره ښکیله ده او آیا د فلسطین ازادي حتمي ده او د مسلمانانو مسؤلیت د فلسطین پر وړاندې څه دی. غواړو چې پر هغې هم خپرونه ولرو. تر بیا بلې خپرونې مو پر لوی الله سپارمه. پاک الله مو مل شه.